پیرون د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ اونخې درې لرې پرته سیمه ده چې اوسیدونکي یې د مخابراتي شبکو نشتون له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي د تلیفوني اړیکو د ټینګولو لپاره د لوړو غرونو سرونو ته خیږي. غوښتنه کوي چې په دغه سیمه کې ورته مخابراتي خدمات پیل شي. موږ د مخابراتي ستونزو سره ډیر مخ یو ځکه چې دلته د موږ د یو خبرتیا نه خبرېږو که ښه وي او که بده وي هغه د موږ نه تېره شوي وي وروسته بیا موږ ته خبرېږو چې کومې ساحې ته چې هلته انتن کار کوي هغه د موږ د هغو مشکلاتو نه خبرېږو. زه پخپله نماینده یم تلیفون مې په لکڼه کې ورکړی وي موږ ځای ته ورځم چې زنګونه راغلي وي پاس هغوی بیا ګورم خلکو ته زنګونه کړم. راته ستونزه دا ده چې موږ په ساحه کې تلیفونونه بیخي کار نه کوي. دولت څخه هم غوښتنه دغه ده چې موږ ته دلته وپایه کیدي حتی داسې ورغلی دی موږ خپلې ساحې نه بلې ساحې ته څو زنګ کړو هغه خپل مشکل د بله زهلي وو. بل لور د دغه ولایت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي روان کال یې د ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې مخابراتي شبکو سایټونه فعال کړي چې د سیدآباد په ګډون یې ډېری ولسوالۍ تر بشپړ پوښښ لاندې راوستلي دي او ډاډ ورکوي چې د لوړو غرونو له امله به محرومو سیمو ته هم خدمات ورسوي. موږ اکثره هغو ساحو ته خدمت کړی ده چې هلته بیخي مخابراتي خدمت نه وي شوی. نو اکثر ولسوالۍ زموږ تر پوښښ لاندې دي که سیدآباد ولسوالۍ ده که داسې نرخ ولسوالۍ ده داسې نورې ولسوالۍ زموږ مخابراتي خدمت پوره ورته رسېدلی ده. له دې نه علاوه کومې ساحې چې پاتې دي محرومه دي هلته یوه شبکه هم نه ده موجوده نو زموږ انشاءالله ورته کوشش ده چې خامخا به هلته مخابراتي خدمت وړاندې کوو. د یاد ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي روان کال یې په میدان وردګ ولایت کې 15 د مخابراتي شبکو سایټونه فعال کړي او پر 6 نورو هم کار روان دی.